بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې ملګرو، یو ځل بیا حاضر یو ستاسو په خدمت کې د یو نوي او معلوماتي کلاس سره. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته ښایم چې خپلو ماشومانو سره به انګلیس څنګه وایي. که غواړئ چې دغه ټول معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او کلاس تر اخره وګورئ. ملګرو، امید لرم چې تاسو ته به ډیره پیدا میلاو شي. سټینډ اپ، ودرېږه. سټینډ اپ مطلب دی ودرېږه. که چېرته ته یو ماشوم ته ویل غواړې چې ودرېږه نو په انګلیش کې به ورته وایې سټینډ اپ. سیټ ډاون، کېنه. سیټ ډاون، کېنه. ګو اپ سټیرز، پورته وخیجه. موږ ماشوم ته وایي په پوړو باندې بره وخیجه، نو په انګلیش کې به ورته وایې ګو اپ سټیرز. کم ډاون سټیرز، د پوړو نه لاندې راکوشه. کم ډاون سټیرز، لاندې راکوشه، یعنی د پوړو نه لاندې راکوشه. سټینډ سټیل، نیغ ودرېږه. سټینډ سټیل، نیغ ودرېږه. ډو ناټ مو، خوځه مو. موږ وایي ماشوم ته چې د دې ځای نه خوځه مو، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډو ناټ مو. نو پرابلم، سمه ده. اټس اوکې، سمه ده. د نو پرابلم او د اټس اوکې د دواړو یو مطلب دی، یعنی د دواړو مطلب دی چې دا کار صحیح دی یا دا خبره صحیح ده. بی هیپی، خوشحاله اوسئ. بی هیپی، خوشحاله اوسئ. که چېرته ته یو ماشوم ته وایې چې خوشحاله اوسئ نو په انګلیش کې به ورته وایې بی هیپی. لیټس پلی، ځه چې لوبې وکړو. یعنی که چېرته ته یو ماشوم ته وایې ځه چې لوبې وکړو نو په انګلیش کې به ورته وایې لیټس پلی. آی نو، ما ته پته ده. آی نو، ما ته پته ده. آی ډونټ نو، ما ته پته نشته. آی ډونټ نو، ما ته پته نشته. ګیټ اپ، پاسه. ګیټ اپ، پاسه. ویک اپ، پاسه. د ګیټ اپ مطلب دی د دې ځای نه پاسه، او د ویک اپ مطلب دی د خوبه پاسه. ټیسټ اټ، دا وڅکه. ټیسټ اټ، دا وڅکه. یعنی که چېرته ته یو ماشوم ته ویل غواړې چې دا سیز وڅکه نو په انګلیش کې به ورته وایې ټیسټ اټ. ټیسټ اټ. ګیو می، ما ته راکه. ګیو می، ما ته راکه. که چېرته ته یو ماشوم ته ویل غواړې چې دا سیز ما ته راکه نو په انګلیش کې به ورته وایې ګیو می. ریپیټ اټ، دا بیا ووایه. ریپیټ اټ، دا بیا ووایه. ټرای اگین، یو ځل بیا کوشش وکړه. ټرای اگین، یو ځل بیا کوشش وکړه. یعنی که چېرته ته یو ماشوم ته ویل غواړې چې یو ځل بیا کوشش وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایې ټرای اگین. بی کیرفل، احتیاط کوه. بی کیرفل، احتیاط کوه. یعنی که چېرته ته یو ماشوم ته وایې چې احتیاط کوه نو په انګلیش کې به ورته وایې بی کیرفل. رایټ نو، همدا اوس. رایټ نو، همدا اوس. نو یو ټرای، اوس ته کوشش وکړه. یعنی که چېرته ته یو ماشوم ته وایې چې اوس ته کوشش وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایې نو یو ټرای. ایټ اټ، دا وخوره. ایټ اټ، دا وخوره. کلین یور نوز، پوزه پاکه که. که چېرته ته ماشوم ته وایې چې پوزه پاکه که نو په انګلیش کې به ورته وایې کلین یور نوز. کلین یور نوز. دیس از ایزی، دا خو ډېر اسان دی. دیس از ایزی، دا خو ډېر اسان دی. پټ یور بکس ان د بیگ، خپل کتابونه په بسته کې واچوه. پټ یور بکس ان د بیگ، خپل کتابونه په بسته کې واچوه. نیور مایند، څه خبره نه ده. یعنی که چېرته ته یو ماشوم ته ویل غواړې چې څه خبره نه ده یا د خبره په زړه مه اخله نو په انګلیش کې به ورته وایې نیور مایند. ټیک ا بایټ، یو نوړی واخله. ټیک ا بایټ، یو نوړی واخله. که چېرته ته یو ماشوم ته وایې چې یو نوړی واخله نو په انګلیش کې به ورته وایې ټیک ا بایټ. ټیک ا سپ، یو غړپ واخله یا یو ګوټ واخله. په انګلیش کې به ورته وایې ټیک ا سپ. ټیک ا سپ. هری اپ، تادي کوه. هری اپ، تادي کوه. که چېرته ته یو ماشوم ته وایې چې زر کوه یا تادي کوه نو په انګلیش کې به ورته وایې هری اپ. سی ګډ بای. سی ګډ بای، د خدای په امان ووایه. که چېرته ته یو ماشوم ته وایې چې د پلاني کس ته د خدای په امان ووایه
نو په انګلیش کې به ورته وې say goodbye. say goodbye. very good ډېر ښه. very good ډېر ښه. یعنې که چېرته ته یو ماشوم ته شاباسي ورکول غواړې نو ته ورته ویلی شي very good. go to bed وده شه. go to bed وده شه. do it دا وکړه. do it دا وکړه یعنې دا کار وکړه. په انګلیشي به ورته څنګه وې do it. do it past دا زر وکړه. do it past یعنې دا کار زر وکړه. this one دا یو. this one دا یو. that one هغه یو. this one د نږدې سیز دپاره راځي. یعنې که چاته ته یو ماشوم ته وې چې دا سیز یعنې چې کم نږدې نو هغې ته وایي this one او چې کوم لري هغې ته وایي that one یعنې هغه یو. tell me ما ته ووایه. tell me ما ته ووایه یعنې دا خبره ما ته وکړه. put them correctly په صحیح طریقې سره کېږده. یعنې که چېرته ته یو ماشوم ته وې چې دا څیزونه یا دغه په صحیح طریقې سره کېږده نو په انګلیش کې به ورته وې put them correctly. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په کم کې تاسو ته موږ وښودل چې خپلو ماشومانو سره به انګلیش څنګه وایي او هغه کمې جملې دي چې کوم تاسو په روټین لایف کې استعمالوئ. نو امید لرم چې کلاس به مو خوښ شوی وي. که چېرې غواړئ چې دغه رنګې نور معلوماتي پروګرامونه تاسو وګورئ نو د هغې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د بیل بټن ووهئ. که چېرې تاسو ته کم نور معلومات پکار وي نو هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ. د دې نه علاوه ملګرو ستاسو لپاره ما دغه شان یو بل کلاس هم تیار کړی دی. نو امید لرم چې کتل به یې نه هېروئ. د الله په امان.